د بجلیګر مولا نیکونه به پیدا شي او دې بړواګانو د ښځو درې دلګان به کړي دي نه. عمر فاروق ته یو ښځه راغله، ماشوم یې په غېږ کې نیولی. عمر فاروق ناست دی په یو کجورو باغ کې، کمیس ته ټاکی ګڼي، کمیس ته ټاکی ګڼي. دې خوا وګورئ څه چل کوي، کمیس ته ټاکی. مونږ کمیسونو ته ټاکی ګڼو د 1400 روپو میاشت. ملازم وګوره د هغه په دې بالا ماڼۍ کې سودا اخیستم نه غواړي، باړې ته ورپسې دي. هلکه دې دوکانونو کې واله که نه وایي دا زما د سټنډر نه دي. ښځې ورته آواز وکړ یا امیر المؤمنین تعال، او امیر المؤمنین دې خوا راشه. عمر فاروق کمیس په ځای پرېښو، لاس کې ستن نیولې په منډه هغه بوډۍ ته راغی. بادشاه یې ورته دې خوا راشه په منډه. نن به ته داسې ووایې یو سرکاري سړي ته چې خبره وره خو به وایي چاته به نشئ ویلی. خو به وایي کچروله ورغې او د عدالت په مخ کې هغه مردار مخی اردلي ولاړي او ته ورته چې څه دیو دننه لاړې تاریخ دې بدلولو. بابو صاحب السلام علیکم. وعلیکم. څه دي؟ جی داسې کوئ ورته که نه مونږ لا خمځان نه پړانګان جوړ کړي دي که نه. ته ما ته وایې جومات کې جو ملا دې خوا راشه. الله سپکه ورک کړي په کچرو کې د دوانو مخې نی ته ورته راغی. بابو صاحب څه دي؟ تاریخ کېنه تباه وایي درته که نه وایي زه درته سپک ښکارم، جومات درته سپک ښکاري نو خدای سپک کړی. څوک چې بل ته سپک نظر وایي کته نه کوې په چا باندې غرض، کته نه کوې په چا باندې غرض، څوک به نه کوي په تا باندې غرض. که ګدا د سپي په غولي غرض نه کا، سپی به نه کا په ګدا باندې غرض. په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي، په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي، که څوک نه کا په دریاب باندې غرض. زه رحمان په درد یار کې داسې خوښ یم چې مې نشته په دوا باندې غرض. که ته نه کوې په چا باندې غرض، څوک به نه کوي په تا باندې غرض. چې بل ته دې سپک کتلي نو خدای سپک کړي. سپک یې کړي که نه تاڼې له ورغې کوک کڼ کېږي. که ته نه کوې په چا باندې غرض، څوک به نه کوي په تا باندې غرض. په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي، که څوک نه کا په دریاب باندې غرض. که ته داسې شوې لکه دغه ښځه چې راغله د حق علمبردار، نو امیر بم درته ملاویږي د عمر فاروق غوندې. امیر به درته د عمر فاروق غوندې چې څنګه کما تکونون یؤمر علیکم، څنګه چې یې داسې به در باندې امیران راځي، څنګه چې ته داسې به در باندې امیران راځي. که تاسو ښه ورځ په دوربین کې ولیده، که مړ نو راشئ په قبر مې غلو په دوربین کې مې کولی، تر څو پورې چې تا په دې خپل ځان د خدای دین حاوي کړی نه دی، نه په ملک کې راوستی شي او نه درته ښه ورځ. عمر فاروق په منډه راغی. بیبي وایه ورته عمره په دې مې پوهه کړه چې دا د خدای قانون یوازې ما د پاره دی او که تا د پاره هم دی. عمر فاروق ورته وایي بیبي د خدای په قانون کې ترمیم نشته، دا الله قانون ما او تا د پاره یو برابر. ورته امیر المؤمنین چې د خدای قانون امیر او غریب د پاره یو دی، امیر او غریب لا یې خبره چې امیر او غریب لا یو دی. نو زما دا په غېږ کې ماشوم چې دی دا ستا امانت دی. څنګه وایي ستا زوی ابو شحمه ما سره زنا کړې ده او دا د هغې نه پیدا دی. ای امیر المؤمنین نن ستا د ایمان امتحان دی
چې د خدای په قانون ته تر کومه حده پورې عمل وکړې. امیر المؤمنین ورته وی بچیا ته کور ته لاړه شه، په آرام کښېنه، اوس زه پوهېږم زما کار قانون پاسبان بیا دې ته وایي، د قانون پاسبان بیا دې ته. نن خو د یو غریب سړی راشي چې جي ما سره دې سړي دا زیاتی کړې کا سړی غوړ او سر غوړی وایي ښه منډه قانون پاسبان دې ته. یو ښځه راله خو وګورئ محمود غزنوي ته یې وویل چې دا ستا د عدل حکومت دی او دا ستا د انصاف حکومت دی چې یو هندو زما د زوی نه کچه ګوته غوڅه کړه ځکه چې د هغه په پیو کې ډوبه کړې وه. محمود غزنوي ورته ویل ښه ویل په ما ډېر روټۍ تر هغې پورې حرام وي چې ستا د زوی د ګوتې بدل مې د ټول هندوستان نه نه اخیستی. یو هندو د مسلمان کچه ګوته غوڅه کړې ده او زه به ستا د زوی د ګوتې بدل ټول هندوستان نه الم. نو پې ورغی چې پې ورغی اول حمله یې په سومنات وکړه. د هندوانو پنډتان ورته راله وی دا لکونه اشرفی او دا والا خو دا سومنات بت ته زمونږ څه مه وایه، دا زمونږ ډېر لوی خدای دی. هغه وی اول د ده دا خېټه برمه کوم چې ویې والو په برچا د هغه خېټه ټوله د جواهراتو ډکه. محمود غزنوي وی زه هغه محمود نه یم چې بت فروش جوړ شم، زه هغه محمود یم چې زما نامه په تاریخ کې محمود بت شکن راشي. د یو ګوتې بدلې سومنات باندې حمله او ټول هندوستان فتح کول او دغه سومنات دروازې کابل ته راوړې. کابلیانو بیا چې دی د ظاهر شاه که د چا په حکومت کې اتمبې بیا هندوانو له ورکې چې دا زمونږ ترور ده چې خفه نه شي. کم دروازې چې محمود غزنوي راوړې تاسو پوه شوئ. اوس ته خو ورشئ او غریب سړی دې ورشي چې صاحب ما سره دا زیاتی کېږي که نه جي ځه شئ. د اخترونو کې نه ګورئ تاسو، د اختر کې خو تاسو مهرباني کړې وه زما پسې پراپیګنډا وکړه چې چا ویشتی دی ویشتی دی چې ویشتی دی. د خدای په غضب زه اخته وم، ټلیفونونه دي او خلک شپږ ډزه یې ویشتی دی، حاله چې کوم دی کلاشنکوپ یې ویشتی دی او په پلاني چلې کړی. یو خړوس پکې ویلې زه اوس جنازې نه راغلم. نو صاحبه ټول ملک څه چې عرب ملکونه بار دنیا په لوی غضب اخته دی. په وګورئ ما څه وکړه چې هلکه زه به مړ کېږم نه یې ورځ. موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی. مرګ خو یو ورځ ته راځي او زه به مړ کېږم. نو د مرګ د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي؟ ولې زه به مړ کېږم. لیکن میرا مرنا کیوں ان کے گھر شادی ہوئی. تاسو خیال دی چې بجلیګر مولا مړ شي نو د سربو پسې به بیا څوک سویلی نه شي. د بجلیګر مولا نیکونه به پیدا شي او دې برواګانو دا د ښځو درې دلګان به پرېږدي. نه دا پراپیګنډا دي، دی دا د سک په ویښتو چې د درېیمې تبې ورکېږي دوی کړی وای. دا زمونږ ښځې پسې ستاسو ښځې دا چا زمونږ هم یو ښځه دوه سترګې دي، ستاسو دوه سترګې، زمونږ دوه خپې ستاسو دوه خپې، زمونږ یو ښځه ستاسو یو ښځه، خو زمونږ ښځې زمونږ دي او ستاسو ښځې شاملات دي. تاسو څه خیال دی؟ بل بجلیګر به پیدا شي، بل به پیدا شي، بل به پیدا شي. سلیمان علیه السلام چې مړ کېده اسرائیل علیه السلام ته ویل د بیت المقدس تعمیر مې اخته کړی دی، لږ صبر وکړه دا پیریان او دیوان به بیا کار نه کوي. وی سلیمان روانېږه ته به داسې لاړ شي او دوی دپاره به بل سلیمان پیدا شي، بل به پیدا کړي، بل به. हर हाल में हक बात कहेंगे, मेंबर न सही बर सरेदार करेंगे. नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, हक दपारार मुसलमानत और वाकई है खलक पैदा कर. अजीजा कजमा तासर दुश्मनी भी और जवाय मा चल का दा जमन जामन खराब दी या लूना खराबी दी या खजे खराबी दी दा कंट्रोल कई बुरा तबाह की गई, घर की गई, रसवा की गई. दुनिया के खुदर तसुक सवई ना आखिरत हम तबाह की गई. जिदा जमन खजे दा से आवारा गर्दी गर्जी अजीजान खुदा तो गोरई रसूल तो गोरई आखिरत हम तबाह की. नुदा हो जमा दोस्ती ना दा सरा जखो स्ता खुशालो न वाड़म जदी जड़ोल वाड़म आखिरत पे खतरा दिक्ष अर्ज में दाव अजीजानो ची
د حق علمبردار او د قانون پاسبان دیتا وای لکه عمر کور تراغه زوی رټای خورا بابا والی پریشان وی بچیا روټای خورا ما تدا سی معلومیږي چې ستان نه خیر روټای د زما په کور کې روټای خورا چې وی خورا داسې دی وختونه او دیوال سره یو څو ډغاري ورکړي وی بچیا پدې مې کوئی کچ پلان ہے خزي سره تاسو نه کړی دا ورته چې پلان بالکل مې کړی دا وی منکر والی نشوي کم بخت چې ما درته وی تاب ویلې چې نه مې دا کړی وی پلان یو مې زنا کړی دا هغه ګناه مې کړی دا دوی مد دروغ ګناه څنګه وکما یو ګناه خو مې کړی دا نو بیا د دروغ ګناه دوی مد څنګه وکما راوس مسجد نبوی هغه جمعه ته چې محمد رسول الله د چا بنیاد خو عمر فاروق سره ولې ګلو چې د مدینه ټول سرداران را جمع کا نن زما د زوی د تقدیر فیصله کیږي د مکی د مدینه لوی لوی سرداران لوی لوی صحابه او علما رال عمر فاروق ته جرګه وکړه چې ستا د زوی ډیر مزیدار قران لولي کده ما فیصله گنجائش عمر فاروق پاس وی ولا تزر وازره وزر اخرى زما د خدای قانون دا نه دی چې ګناه یو کړی وي او سزا یې بل ورکړي ګناه یو کړی او سزا یې بل ورکړي ګناه هم د کړی دا سزا به هم د کړی عزیزان نن ستا په ملک کې ګناه چا کړی او سزا چا ته نه لګي ګناه چا کړی او سزا یې چا نه لګي زمونږ د ملک دا دستور دی یو کلی ته یو پیر تللی پیر هلته چوکته په کلی کې ټیپرم په 2 پیسې سیر دي او زعفرانم په 2 پیسې سیر دي او سوچا وړیم په 2 پیسې سیر دي ا پیر مریدانو ته ویل چې الګا تختې جوړم وی ولی وی دا شعر ناپرسان کګیر شنو غرکی ا پیر مرید ماندا ونه عام طور د پیرانو مریدان چې داسې جان کټی संगी वदा संगी भाई मुरीदान زیات کړي داسې کټی کټی وا غریب ماندا پیر ته وی چې حضرت سوچا وړي په 2 روپے سي په 2 پیسې سي لګي سارشا ډېر ماندا چې لک خش هغه وی سوچا وړي په 2 پیسې سي روخره په بیړه باندې مار وی چې دې لک صبر صاحب صبر سره شورو یو مړه چې 2 میاشتې تیرې دي نو داسې یو شی ته جوړ شو چې جوړ شو بادشاہ حکم کړی په یو سړي چې دا پانسی کوي سړی چې پانسی لا بوتلو دا سړي مرای نارای وا چې کړای به وروا چولا به بیا ووا چې وروا به چولا بیا به ووا بادشاہ لا رپورټ راغی چې صاحب هغه سړي خو په مرای کې کړای نه ټینګي سو وایي چې داغه په مرای کې کړای نه ټینګي نو بل والا غټ مونږ وګورئ سو کو سړی مر کړي دې ته مګورا چې ګناګار دیو کنه دی خو زما آرډر دی یو سړی مر اس پایان ګرځیدا د پیر مریدی او د مارای لا ولا فټ دکه به کړای سم راشه رانی ولې چرانی ولې مخکې شه هغه ما څه کړی وې څه دې نه دي کړی خو تا کړای د چا په مارای کې ناراضي بچا بغیر تان وینو ما خو څه نه کړی زار کوي وې بس کاکا خبره ډېرې مکوا بادشاہ آرډر چې کړای د چا په مارای فټ شو امر پیر له ورمنډه کا چې غرق شو وې ما چې درته وی چې 2 پیسې زیر وړي خو پرې خو خدای راستي کوي بیا ټینګ کې اوس بس وی پیر خدای ته ګوره چې خلاصاو مې و وې آسان کار سبا به کله په پانسی کېږي صاحب دا وې سبا پیر ورته ویلي چې داس چل دی چې د کړای باندې بتانه مخ کې زور منډه کوم او ته په زمانه مخ کې ور منډه کوم بادشاہ به ولاړ یا به یو تاسو کې زب جواب ورکم ته بخلا وډیر خلک سار بادشاہ راغی چې سړی پانسی ارڅوک دی پیر په ور منډه کچدا کړای زما غاړه کې واچو اموري دی ور منډه کچنه حضرت زما غاړه کې ده په پرزونه شوی بادشاہ راغی دواړي ونیو چې هرڅه چل دی وای پرزونه پیر ورته وی چې دې کړای کې ماته په باطن کې جنت ښکاري د پیرانو په باطن کې نظر لګي باطن کې وای نظر
باطن کې نه په بطن کې بطن خېټه په دې کې نظر لګ نو خیر چاغه وې ما ته په باطن کې په دې کړای کې جنت ښکار نو مرید به وای چې دې جنت ته زور زما زم چې دې پیرم زور زم وې خانو تا پیرو مرید دواړه په آرام کې دې جنت ته زور بادشاہ ورغله دې په غاړه کې کړای فټ کړی دا ऑर्डर जल्लाद तकड़े दे चिरा कागा वो चिकड़त शह दे बादशाह ने सर वर देखो गोरे मल्क न शहर ना पुरसान चाला बपैयाव रंग की सजा कुदरत वर की चाला बल रंग की सजा अरे खबर कोई यो बपैयाव रंग की कुदरत रानी सी और बल बल रंग आगा गड़ंग चित्ता बल न जोड़ करे आगा गड़ंग के मतलब पलम इल्ला मगर आगा खलक چې کوم د قانون محافظین دي او په قانون عمل داسي عمر فاروق ورته زما د خدای قانون دان دی چې ګناه یو کړی وي او سزا یې بل ورکما جلاد راو وخت ورته بچیا خبر اورا زما دا زوی دی واده نه دی کړی نو قران ویلی دی چې غیر شادي شوه سړی زنا وکړي هغه سړی او خزه د سل درې لگاو شي ما په دې زوی د سلو درو حکم وکړ او کتا پړ کې دار اوسته چې لګ مې په مزه مزه وام ځکه چې د امیر المؤمنین زوی دی نو په قیامت کې ته پوهېږه او ستا خدای دی پوهي नारे तकबीर अदालत फारूक आजम عمر فاروق چې ورته وې نو جلاد په درو وهل شروع لار امیر المؤمنین ورته ولار دی او زوی په درو وهلې کیږي اتیا درې چې د عمر زوی لګېدو نو پلار ته وی چې بابا جانا تګه ما لګیو براکا لار ورته وی چې بچیا په خدای مې دې قسم وی چې ستا د هر یو وای سره زما د زړه نوی نه جدا کیږي او یو طرف ته د زوی مینا او محبت دی او بل طرف ته د خدای قانون دی نه بچیا د خدای د قانون په مخ کې د ستا غوندي زرګونه زامن قربان شي اے بچیا اتیا درې ولګي دی او شل فاتې دي کسلم درې نه بعد ژوند دی نو ببوس کې او دغه وخت کې وبځ کنه در کوم چې ما په ادرا د حد کې د قوم بچو لو بن دی ورکړي نو کتاله مې درکو سبا خدای راته وي چې زوی د پاره دی په قانون کې ترمیم ولې وک پر دې خلک دي چې په درو وهلو په دې نه ورکړي او زوی له دې په کې ترمیم ولې وکړو نو په ملک د قانون کې د ترمیمونو کولو جواب بم خدای لور کول شو تاسو وګورئ زموږ د ملک قانون پیتی شو په ترمیمونو نه کل د مسورو پیتی دی جوړ ترمیم دے هغه قانون راغله چې کوم ترمیم دی سلام دوره چې ولګي سرداران د مدینه عمر فاروق رسخت دراغه زوی تودره زوی سلګي وای ورته بچیا ته چې مړ شنو ستا ملاقات بد محمد رسول الله سره دا د درو وهلي زخمونه ورته وخایا او بیا ورته وای چې تا کوم قانون زما پلار ته پرې خو نو دا سه عمل په کړه دې چې په زوی او په کور راغلنوم صرفه نکړه زما عزیزان لک سات چې تیر شه ان لله و انا الیه قانون دغه توي د قانون علم بردار دغه توي په قانون عمل کوونکې دغه توي چې په زوی راغلم صرفه نکړه په کور راغلم صرفه نکړه په ځان راغلم زما عزیزانو مون د عمل په داسې قانون آباد